الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. صدق الله العظيم. عزتمندو د سورة انفال 25 نمبر آیات ما تاسو ته تلاوت ک. په دې 25 نمبر آیات کې یو دوه خبرې الله ذکر کړي دي چې هغه وضاحت به تاسو ته لږ شانې وکم. اوله خبره دا چې الله په دې آیات کې فتنه ذکر کړي. فتنه څه ته ویل کېږي؟ د فتنې ډېر زیات مصداقات دي عزتمندو. کتاب الفتن د مشکات چې سړی راواخلي نو وګوري ډېر زیات فتنې دي او په آخره زمانه کې خاص کر هغه فتنې به پیدا کېږي. خو دې آیات کې چې الله کومه فتنه ذکر کړی د فتنې نه څه مراد دی؟ یو دا خبره، او دویمه خبره دا چې یو ګناه ده، هغه ګناه خلکو ته ګناه نه ښکاري، یو ګناه دی. دا دوه خبرې به زه نن تاسو ته عرض کړم. اوله خبره دا ده عزتمندو چې دې آیات کریمه کې الله فرمایي واتقوا فتنة، تاسو ویریږئ د هغې فتنې نه، ځان وساتئ د هغې فتنې نه، لا تصیبن الذین ظلموا منکم خاصه، چې یوازې ظالمان خلک به پکې نه راګیریږي، هغې ته به نه رسیږي، بلکې خاص او عام خلک به پکې راګیر وي، ظالمان او غیر ظالمان خلک به پکې راګیریږي. نو دا فتنه اوس څه شی دی؟ د دې فتنې په باره کې مفسرینو یو د فتنې معنا دا ذکر کړی دی. ډېر معناګانې دي، دوه معناګانې د تاسو راخلمه. یو د فتنې معنا د عذاب. الله فرمایي د هغه فتنې نه، د هغه عذاب نه ځان وساتئ چې یو وارې راشي بیا دا به تمیز به پکې نه، بیا به ټول پکې راګیریږي. او دویم د فتنې معنا علماو دا کړی دی چې د غیرو یعنی کافرانو په نقش قدم روانېدل، د پردیو په تګلاره روانېدل، دې ته فتنه ویلی شوی دی. د پردیو غلامي، فکري ارتداد چې ورته وایي، چې ستا فکر، نظر، عقیده، اخلاق، ستا ژوند، ستا رواج، ستا دستور، کلتور، ارس د کافرو په شان ته وي، دې ته ویلی کېږي فتنه. عزتمندو نن چې موږ تاسو سوچ وکړو د مسلمان د همدې سرنوشت سره مخ شوی دی. د مسلمان بچي، د مسلمانانو پیغلې، د مسلمانانو ځوانان د پردیو په لار روان دي. الله فرمایي د دغسې څه نه ځان وساتي چې یوازې ظالمان خلک به پکې نه راګیریږي. دا خو یوه خبره وه، د فتنې معنا موږ تاسو وپېژنده. دویمې خبرې ته راځو، هغه دا ده چې الله دلته فرمایي چې داسې یو عذاب به راځي چې یوازې ظالمان به نه راګیریږي. زمونږ او ستاسو په ذهن کې ګناه، غلا، ډاکه، شراب څکل، زنا کول، سود خوړل، داسې نور ګناهونه چې ذکر شوي دي په احادیثو کې او قرآن کریم کې، موږ او تاسو په ذهن کې دا شی ګناه ښکاري. دنه اخوا نور ګناهونه موږ او تاسو ته نه ښکاري. یو بله ګناه ده چې هغه ګناه ده خلکو ته ګناه نه ښکاري. هغه ګناه څه شی دی عزتمندو؟ هغه ګناه دا ده چې یو کس خپلو ذمهواریانو ته متوجه نشي، چې د الله د طرف نه کومه ذمهواري یو مسلمان ته په غاړې شوی دی، د دغه ذمهواري لحاظ نه کول، د دغه ذمهواري سر ته نه رسول، دا هغه ګناه دی عزتمندو چې خاص او عام خلک د دغې ګناه نه ناخبره دي. هغوی ته دا پته نشته چې موږ په ګناه کې اخته یو. عزتمندو موږ تاسو چې څوک مونځ نه کوي وایو چې دا خو فلانکی بېلمازه دی، جاهل دی. څوک غیبت کوي، غیبتګر ورته وایو. لیکن یو څوک چې خپلو ذمهواریانو ته متوجه نه وي، هغه موږ ته ګناهګار نه ښکاري. اوس د مسلمان ذمهواري څه شی دی عزتمندو؟ قرآن کریم کې او د نبی علیه السلام په مبارکو احادیثو کې د مسلمان ذمهواري دا ښودلی شوی دی چې مسلمان به د الله دا دین دا به په خپل ځان کې راولي، خپل عملی ژوند به د الله د دین سره برابروي، او خپل اخلاق به د الله د دین سره برابروي، خپل عقیده دا به د الله د دین سره برابروي، خپل کور
دا به د الله د دین سره برابري، نو خپله معاشره د الله د دین سره به برابري، ریاست او حکومت به د الله د دین سره برابري، اسلامي نظام د حاکمیت خواري به کوي. مسلمان د ژوند مقصد دا دی چې دی به د الله دین په خپل ځان کې عملي کوي او بیا د ماډلو د نمونو په شکل به نورو ته دا پیش کوي، هم په ژبه باندې هم به خپل دا نمونه خلکو ته ښایي چې ګوره د الله په دین باندې داسې خلک عمل کوي لکه ما چې ځان جوړ کړی دی. عزتمندو، اوس موږ تاسو فکر وکړو چې دا هغه ګناه ده چې مسلمان دینه ناخبره دی. مسلمانان هغوی عملی ژوند د هغوی د الله د دین سره برابر نه دی. مجاهده، هلې ځلې، خواري د الله د دین د حاکمیت دپاره څوک نه کوي. هر سړي سره یو فکر پیدا شوی دی چې یو مړی ډوډۍ پیدا کړم، هغه حلال ټکی بیا ورسره ولګوي چې حلاله ډوډۍ او حلاله نفقه پیدا کوم. نو ته حلاله نفقه چې پیدا کوي نو ته به بیا د الله دین پرېږدې، د الله د دین دپاره هلې ځلې، محنت، خواري، د الله د دین د حاکم کولو کوشش دا به پرېږدې. ستا ذمواري دا ده چې ته به د الله د دین په مقابله کې د کفارو سره، یهودو نصاراو سره جهاد کوي، جهاد به پرېږدې، دعوت به پرېږدې چې زه والا یو مړی ډوډۍ پیدا کوم. عزتمندو، دا هغه ګناه ده چې په دې کې ډېر خلک راګیر دي، ملایان راګیر دي، عوام خلک راګیر دي، تبلیغیان پکې ګیر دي، ځکه هغوی دې ګناه ته متوجه شوي نه دي. او د دغه ګناه نتیجه څه شی ده؟ واتقوا فتنة. الله فرمایلی دي چې کوم انسان کې دا ګناه پیدا شي چې خپلو ذمواریو ته متوجه نشي، یو فتنه او یو مصیبت او یو عذاب به راځي چې بیا الله یوازې ظالمان خلک پکې نه راګیري. نن موږ تاسو سوچ وکړو، عوام خلک مسلمانان خو لا پرېږده، د ملا زامن، ورېرونه، تره زامن، دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم په لاره روان دي که د پردیو په لاره روان دي؟ دا د پردیو خلکو په لاره روان دي، اخلاق د پردي دي، سیرت د پردو دی، صورت د پردي دی، ناولونه، ډرامې، سریالونه، فیسبوکونه په دې باندې اخته دي. الله یې هېر کړی، آخرت یې هېر کړی دی. دا ولې؟ دا ځکه چې ملا صاحب خپله ذمواري نه دی ادا کړی. ملا خپله ذمواري نه دی پېژندلی چې زه به په خپل کور کې کار کوم. مسلمان خپل ذمواري نه دی ادا کړی چې ځکه د دوی خپل پردي شوي دي، پیسې ورته پلار ګټي او روان وي د پردی په لار باندې. محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم چې کوم دین راوړی و، چې نبی علیه السلام فرمایلي د هغه په باره کې لیلها کنهارها، شپه یې داسې ده لکه ورځ، دومره رڼا والا دین دی. نو هغه دا پرېږدي د کفارو په لاره روان شي، د هغوی په نقش قدم روان شي، د یهودو د نصاراو په تګلاره روان شي. دا عزتمندو د هغې ګناه سزا ده چې موږ ته الله راکوي چې کوم ذمواري الله موږ ته په غاړې کړی دی، هغه ذمواري ته موږ متوجه نه یو چې موږ به د الله دین حاکم کوو، د هغې د حاکم کولو کوشش به کوو، هلې ځلې او محنت او خواري به کوو، شپه او ورځ به په ځان یو کوو، سوچ به همدغه وي چې د الله دین څنګه حاکم کوو، څنګه د الله د دین لپاره خواري وکړو، څنګه الله دین خلکو ته ورسوو، په خپل عمل کې راولو. دغه خواري چې کله مسلمان پرېږدي بیا به داسې یو لوی مصیبت راځي لکه نن چې عرب او عجم د کفارو په غلامۍ کې اخته شوي دي. عجم خو لا پرېږده، عرب مبارک نبی علیه السلام فرمایلیو چې ویل للعرب من شر قد اقترب. عرب دپاره تباهي ده د هغه شر نه چې ډېر رانږدې شوی دی. ترمذي شریف حدیث نبی علیه السلام فرمایي من اقتراب الساعة هلاك العرب، د قیامت د نږدې نښه نه دا ده چې عرب به الله تباه کوي. او دارنګې په یو بل روایت کې دی نبی علیه السلام فرمایي چې یو فتنه را روانه ده تستنزف العرب، عرب به دا ټول جارو کړي، ځکه عربو به د الله دین پرېښوي، هغه به خواهشات، حرمتن، بیتن، سیارتن، د هغې د ژوند مقصد ګرځېدلی دی چې ولا ښځه پیدا کړم، کور پیدا کړم، موټر پیدا کړم، عیش و عشرت وکړم، خوندونو پسې لاړ شم.